د لوګر ولایت والي د یو شمېر نورو ځایي مسؤلینو په شتون کې د کوچني اختر لمانځه وروسته د مرکزي محبس سربیره د نایب امین الله خان سلبي سریز روغتون له ناروغانو سره د لیدنې ترڅنګ مرسته وکړه. دغه راځي د ډاکټرانو هڅې د اختر په شپو ورځو کې وستایلې او له دوی څخه یې وغوښتل چې د ناروغانو درملنه په مینې سره وکړي. اول من د لوګر ولایت والي صاحب شیخ صاحب زهر الرحمن مدني د لوګر ولایت مرکزي روغتون ته راغی. دلته د مریضانو د صحت پوښتنه وکړه او د دوی سره ډېره همکاري وکړه. اختر مبارکي ورکړه او دوی نه امیده پرې نه ښودل. په ټولو ادارو وګرځېده الحمدلله. د اشغال په وخت کې د مزدور حکومت د یهودو مزدوران به په دغه وخت باندې پروګرامونه جوړول، د خلکو په کورو به چاپې جوړولې. همداراز بیا ناروغان د اسلامي امارت مسؤلینو څخه مننه کوي چې د اختر په شپو ورځو کې د دوی پوښتنه کوي او د ډاکټرانو هڅې هم د دوی د روغتیا په برخه کې استایي. خب بسیار جای افتخار است که مسئولین میان از نزدیک با ملت خود و با مریضا دیدن میکنن. یک قوت، یک انرژی میبخشه، خصوصا ما طبقه جوان. دومره مشر سړي همغه پوښتنه نه ده کړې مخکې ده وکړه. الله دې آباد سرور لري، خدای دې په عزت لري. مثلا ګیزې 11 بجو راځي، 11 بجو راځي، ډاکټران په مریضانو ګرځي، ډېر ښه هغه کوي، روزنه کوي. د یادولو وړ ده چې د مسؤلینو لخوا د نایب امین الله خان سلبي سریز روغتون له صحي کارکوونکو او ناروغانو سره نقدي مرسته هم وشوه.